ښه ملګری د ښې او بدې ورځې یار وي. ښه ملګری ښه استاد، ښه مشاور او لارښود وي. ښه ملګری د ملګرتیا اصولو ته ژمن وي. ښه ملګری هغه چې ښو کارونو ته دې هڅوي. ښه ملګری ملګرو ته د حقارت، توهین او تمسخر په سترګه نه ګوري او نه یې هڅه کوي. ښه انډیوال د ملګرو عزت او ابرو د ځان عزت او ابرو بولي. ښه ملګری د رازونو ساتونکی وي. د ښه ملګري ملګرتیا له عصري او مطلبه څخه خلاصه وي. ښه ملګری له ملګري څخه د هغه تر وس لوړې غوښتنې او خواهشات نه کوي. ښه ملګری خپل ملګری له روزمره ازمویلو سره نه مخ کوي. ښه ملګری په ملګرتیا کې مادیات او موقف، قومیت او دې ته ورته نورو خواو ته ارزښت نه ورکوي. ښه ملګری په ملګرتیا کې ځان پر نورو غوره او بهتر نه ګڼي. ښه ملګری احسان هیرونکی نه وي او نه هم ملګرو ته د خپلو ښو پیغور ورکوي. ښه ملګری خپل ملګری په نرمۍ سره تېروتنو ته متوجه کوي. ښه ملګری عقده‌يي او خودخوا نه وي. د ښه ملګري ملګرتیا په باور، اخلاص، رښتینولۍ او ورورولۍ ولاړه وي. ښه ملګری د ملګري اوږه او تکیه وي. ښه ملګری مو هیڅکله په سختو حالاتو کې یوازې نه پرېږدي. ښه ملګری مو راز ساتي. هغوی هیڅکله هغه محرمانه خبرې چې تاسو ورته کړې وي نورو ته نه کوي. ښه ملګری مو وخت پیژندونکی، صادق او امین وي. ښه ملګری مو په خوښیو خوښ او په خفګان مو خفه وي. ښه ملګری مو په دې پوهیږي چې څه وخت خبرې او څه وخت سکوت وکړي. ښه ملګری مو در سره خاندي او ژاړي خو د دې ټولو په اړه نورو ته هیڅ وایي. ښه ملګری مو ستاسو په اړه نورو ته او د نورو په اړه تاسو ته شکایت نه کوي. ښه ملګری مو د خوښیو په ځینو جشنونو کې پرته له کوم فشار او ټینګاره ګډون کوي. ښه ملګری مو هیڅکله د نورو په وړاندې نه تحقیروي بلکې د نورو په وړاندې مو ستاینه کوي. ښه ملګری مو څه چې د ځان لپاره خوښوي ستا لپاره یې هم خوښوي. ښه ملګری ښه اورېدونکی وي. لومړی ستا خبرې په غور اوري، وروسته خپلې خبرې کوي. ښه ملګری مو خپلې خوښۍ در سره ویشي، غمونه او ستونزې مو در سره نیمایي کوي. ښه ملګری مو پر تېروتنو او بدیو سترګې پټوي. له ښېګڼو او نیکیو مو مننه کوي. ښه ملګری مو هغه کارونه نه کوي چې ستاسو دښمنان یې هیله لري. او د ښه ملګري مو د زړه او خولې خبره یوه وي. د اسلامي ویډیوګانو او بیانونو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او له ملګرو سره یې شریک کړئ.